جومات کې له ماښامه تر ماخوستنه پورې درس لري. څه تجدد او نوښت مو رامنځته کړی؟ الحمدلله اوس که ته خدا صاحب کله زمونږ مدرسې ته راشي موږ د دې په ځای باندې چې عصري علوم شاګردان زمونږ وي د سهار نه شروع کوي تقریبا تر 12 بجو پورې مکتب ته ځي او بیا کورسونه وي. ما ورته وخت ټاکلی دی د ماښام نه تر ماخوستن مانځه پورې او هغې تقریبا 500 شاګردان موږ لرو. دا 500 شاګردانو ته موږ ټول دیني علوم لکه احادیث د قرآن شریف ترجمه دا د مانځه فرایض او واجبات او سنتونه او مستحبات او دارنګې نوافل او ادبونه ټول زمونږ یو وړوکی شاګرد چې جلب کړي د انشاءالله یو ورځ به تا ته راولم دې ټولو وروڼو ته به یې وښیم چې د 2 واړه شاګردان چې بیخي عمرونه یې تقریبا 7 کاله او هغه په خپل منځونو کې مقابله وکړي. نو ما ورله دا خبره کړې چې بچیا عصري علوم هم کوئ انجینران هم شئ ډاکټران هم شئ لیکن دې خوا کې اوس دیني علوم مې زده کوئ. اوس موږ مدرسه الحمدلله ټول شاګردان ورځ په ورځ باندې ترقي کوي او په دیني علومو کې مهارت حاصلوي. دا په دې خاطر چې یو انجینر سړی د انجینري مسلمان انجینر دی چې لمونځ وخت راغی منتظم مخکې شي جمع دې ورکړي نو دا سره منافع نه ده. احمدجي صاحب احمدشاه احمدجي صاحب چې له اماراتو نه پوښتنه کړې هغوی چې هغه ډېره ښه خبره کوي چې د موږ تجربه دا ده چې څومره د قرآن کریم حافظان دي د هغوی نشأت له جوماتونو نه شوی ځکه په جومات کې دا کار کېږي که نه. نو په یوې یونیورسټۍ یا یوه انسټیټوټ یوه تقریبا لیسه یوه ابتدایه کې هم تر اوسه پورې داسې نه دي سوي چې له ابتدایي یې رانیولې تر ماسټري پورې یو څوک د قرآن حافظ جوړ شوی وي که نه. او په مدارسو کې کمال دا ده ځکه جومات کې خو چې دي له استاد سره هغه ماشوم لاول خو چې وي 2 ساعته 1 ساعت وي ځکه هغه په سهار کې درسونه وي یا په ماسپښین کې وي. د هغوی دپاره خو هغه ابتدایي ژوند وي تر څو ماشوم هغه د ژوند آدابو باندې هم ډېر نه پوهېږي ډېر کم کې ماشومان ورځي. نو هلته خو الف ب ت سي تر څو انقلاب په دې ژوند کې راسي له دې ټکو سره بلد سي. او یو لوی کمال په جومات کې دا ده چې هلته کوم روحانیت او فیض چې ده نو هغه فیض هم سړی رسوي ګر چې بعضې خلک به په دې عقیده کې یو څه وایي نو تر دغه ځایه پورې رارسېږي چې د خلکو بیا لوست او لیک سره مینه پیدا کېږي. بیا مرحله یې د مدرسې ده یعنې چې کله یو څو کاله بې خلاص کړي بیا نو الف لام سپاره شروع کړي بیا کله کله هغه په ټکو وایي بیا کله کله په رواني شي. بعضې خلک په همدې مدرسه کې بیا حفظ شروع کړي که نه نو هلته حافظ صاحب ناستي یا مولي صاحب ناستي له هغه نه یو نیم کتاب هم شروع کړي. مخکې هم داسې و محترم مولي صاحب چې ګر چې په مخکې د علومو د زده کړې سلسله ډېره وه بل د حفظ ډېره کمه وه په مخکې وخت کې که نه. نو هلته به چې څوک په جوماته کې به قرآن به مو ویلې الف لام سپاره مې چې کله پوه شو نو بیا په کتابو شروع کوله که نو که یو څوک دا پوښتنه وکړي داسې نه ده چې نګه پښتو وه په هغه وخت کې ځکه چې د مدارسو اصول دا شی دی چې سړی ګوري یا د مساجدو چې هغه کوم سړی چې په څه شي پوهېږي خو هغه وایي. اوس په هغه وخت کې د پښتو کتاب نه و نو مولي صاحب څه د پښتو کتاب یو چاته ویلی نو په هغه وخت کې خلاصه وه دا کتاب و خلاصه ورته ویل کېدله کنز ورته ویل کېده قدري وه قدري ورته ویل کېده منیه وه مستخلص دی په فقه کې په اصولو کې خپل کتابونه په نحوه کې خپل و په منطقو کې خپل و بیا لکه تاسو چې ویل چې بعضې علماو په بعضې علومو کې خاص مهارت او شهرت لاره نو د هغې وجې نه دا مسله تر همدې ځای پورې را روانه شوې ده. خو الحمدلله ګر چې د پخوا په وخت باندې خو مولي صاحب یو څه تغیرات اوس راغلي دي. فرضاً پخوا به یو څوک په 28 کالو کې نه ملا کېده په کال کې به یو کتاب وي. اوس یو طالب په مدرسه کې 7 کتابه 8 کتاب وایي چې درجه بندي کړې ده منهج او سیستم یې چې ورته جوړ کړی نو په 1200 کالو کې چڼولی مولوي درنه وځي. نو که له تېر نه راتېر شو مولوي صاحب په اوس باندې وغږېږو چې اوس نوښتونه څه رامنځته شوي دي؟ اوس الحمدلله د ټولو جوماتونو ملا امامان علما کرام السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د نیمروز ولایت څخه خبره کوم نصیب الله که څوک یو انسان د روژې کفایت راوښتي یا 3 یا 4 دی ځوان نیسي نو ولی دی وکړي چې افطار وکړي که دی نیسي. مننه نقیب الله جانه ته بیا هم په موضوع نه یې پوه نن موږ پوښتنو ته ځوابونه نه وایو په دې به سره غږېږي چې د لیک لوست نړیواله ورځ ده په افغانستان کې بیا بالخصوص په جوماتونو کې څنګه مخکې درس لوستل کېده اوس څنګه ده او راتلونکي څه کول پکار دي. مهرباني وکړئ محترم مولوي صاحب اوس څه نوښتونه اوس الحمدلله دومره نوښتونه منځته شوي دي چې پخوا علما کرامو به
دغه کتابونه په جوماتونو کې یو درس چېرته و لکه تا چې مخکې ویل چې یو سړی به غریب به داسې و چې اخر ګیره به یې سپینه شو بیا به ملا شو یو کتاب به یو کال کې یو جومات کې هر فن دپاره بېلو علما معلومو او بېلو ځایونو کې به خلکو به غرونو ته تلل هلته به علم زده کوو نو بیا به هغوی چې ملایان به شو ګیرې به یې سپینې وي بیا به چې کله واده وکړه اول خو چا لور نه ورکوله ځکه سپین ګیرې به بیا به چې چا لور ورکړه نو نوم باندې به که زوی به یې نوم به یې عبدالواحد پې کېښوده عبدالواحد چې همدغه یو د یو واحد بنده که نه همدا یو به و او که لور به وشي نوم به یې په خاتمه کېښوده چې بله لور نه راوړل کېږي اوس خو الحمدلله علما کرام په دې باندې پوه شو چې ډېر زر وخت کې علم دین حاصلېږي لکه 10 کالو کې 12 کالو کې لکه تاسې وفرمایل یو سړی ښه عالم جوړېدی شي بیا دا علما کرام اوس الحمدلله په جوماتونو کې ټول لیک او لوست شروع کړی دی او لیک او لوست لپاره خو مکتبونه مو فلحال شته دی خلاص دي خو مکتبونه نه وو د خوشحالۍ خبره ده مکتبونه پکې څوک به چې مکتب کې ځي چې خدای صاحب مکتب کې به نه اچي یعنې په مکتب کې به تا به حکومت ته چې راځي مکتب کې داخله وکړه مالیت دي مکتب کې به خلکو په زور داخله ولي چا به مکتب کې څوک ځان نه داخله و دا ولا سړی کافر کېږي سړک به یې نه پرېښوده چې دې باندې بیا که نه نو دا دغه یو د ناپوهۍ دور و اوس خو الحمدلله خلک په دې باندې پوه شوي دي چې مکتبونه هم اسلامي مکتبونه دي په دې کې مکتب څه معنا مکتب په عربي کې دغه میز ته ویل کېږي او زیات کتابت ته ویل کېږي چې یو شی په کتابت ته ویل کېږي نو دغه مکتبونه هم دي کې خو الحمدلله ټول دین زده کېږي خط زده کېږي اوس موږ شاګردانو ته ویو چې بچیانو تاسې خط لیک او لوست خیر دی مکتبونو کې کوئ مشکل نشته موږ ځکه ورته نه ښیو چې اوس موږ د دین کتابونه ښیو ځکه هلته لیک او لوست زده کوي موږ سره کتابونه زده کوي خو دغه علما کرام چې په اطرافو کې دي او هلته مکتبونه ډېر کم دي هغو باید د ډېر متوجه شي چې لیک او لوست ټولو شاګردانو ته زده کړي ځکه لیک او لوست یو مهم شی دی چې لیک او لوست نه وی زموږ اساس حبیب نبی کریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې د کفارو ته خطونه د بچهانو ته لېږل نو دا به چا لیکلی وی چې لیک والا نه وی لیک والا نه وي او دا لیک والا څوک و دا د جوماتونو خلکو بالکل نبي کریم علیه السلام د ټولو صحابو پیشوا و زموږ استاد ټول پیشوا دی او صحابو استاد و لیکن دا هغوی ته به دا ښودل چې لیک زده کوي خط زده کوي لکه چې مخکې ما ویل چې آدم علیه السلام زموږ استاد نیکو پیغمبر و نو چې دا لیک زده کړی دی او بیا یې په خټو لیکلی او بیا پخې کړي او هغه ادریس علیه السلام ته پاتې شوي دي د خپل مرګ نه 300 کاله مخکې خو دا ټول د مساجدو خبره ده او علماو انبیاو کار د مساجدو سره مننه محترم اوس به تاسې د خبرې په تایید باندې اوس به په درنو قدرمنو لیدونکو باندې دا زیری کوي چې اوس خو ډېر نوښتونه راغلي الحمدلله زموږ د خپرونې ډېر مسلمانان او ډېر علما کرام به هم ډېر ورته کښېني اوس خو څو نوښتونه راغلي یو څوک چې له مدرسې نه فارغېږي نو هغه په ټولو فنونو باندې پوهېږي له منطقو نه په منطقو پوهېږي له نحوې په نحوې پوهېږي له صرف په صرف پوهېږي او د خط یو ډېر نادره تجربه اوس په مدارسو کې دا ده چې کله استاد خبرې کوي نو استاد تا ته شاګرد ته وایي چې ورور ته به د ما خبرې لیکې سبا ته به ما ته راوړې ستا چې لیکي کنه د اول خوا طریقه ورته وښیي دومره پوهېږي چې تا څومره پورې خط زده هغه نه او بعضې کتابونه چې یوه درجه دغه ته هدایه وایي که نه چې ابتدایي ده نو هغه ته کتاب هم ورکړي لکه د مکتب په شکل باندې کتابونه جوړ خو یو شکل یې بدل چې د مکتب په کتابو کې عکسونه وي تصویرونه وي انځورونه وي په هغو کې نه وي که نه هلته بعضې انځور نه وي پکې لکه اوس فرضاً د تختې انځور پکې وي د ګل انځور پکې وي خو د زیروح شیانو انځور نه وي پکې نو هغه بیا ورته ښي هماغه هلته خانه خالي ما خپله دا لوستي دي پاکستان کې په یوه مدرسه کې موږ لوستي یو دا د یو او دویم مسله دا وي چې او استاد چې څه درته وایي نو هغه ته وایي سبا به یې راته راوړې ستا څه لوستي دي وایه راته څه دي پرون زده کړې دا مې زده کړې ته راوړې چې دي لیکلي درنه ګوري یا ما خپل خط په همدې کې زده سم ولستي او زه له ډېرو همزولو نه ما په انستیتوت کې هم درس ورکړی ده اوس هم په یو ځای کې استاد هم یم نو له ډېرو شاګردان نه مې اوس خط کې در 12 پاس نه 14 پاسان راته کښېني نو یو وجه دا وه چې هغه کتاب به موږ چې لیکل ما د سلم تقریر لیکلی ده په خپل ګوتې مې لیکلی اوس هم راسره شته خو اخر به چې راته سخته وه چې د املا کې به مشکل ورته بیا مې د سلم تقریر له یو بل شانه پیدا کړه او استاد وایي چې تاسې ډېر تکلیف وي نو د تقریر دې ما واخلئ پلانکي ځي کې د هغه مې یو ټوک واخیسته خو ته به یې لیکې سبا به یې راوړي حتمي بېرته موږ هغه راوړی نو سلم ګوره ډېره لوړه اندازه سړی تقریبا 15 شپږمه درجه کې راځي که نه نو سلم تقریر ما په خپلو ګوتو چې لیکلی اوس هم راسره شته نو یو نوښت الحمدلله اوس دا راغلی چې په مدارسو کې